بسم الله الرحمن الرحیم. د دې نه مخکې موږ د چین او د امریکې په اړه کې یو جنرال کمپیریزن باندې ویډیو جوړه کړې ده چې د امریکې آبادي، علاقه، ملیټري پاور، سیاست یې څنګه دی، معیشت یې څنګه دی، داسې هغې باندې یو موږ جوړه کړې ده جنرال کمپیریزن چې دی. دا نن چې کوم دی دا اکنامک کمپیریزن دی. د امریکې معیشت په کوم حال کې دی، د چین معیشت په کوم حال کې دی، کوم یو غټ معیشت دی، کوم یو لارې اخیستونکي والا اخیستونکی دی. نو دې باره کې دا ویډیو ده او شروع یې کوو. ګورئ امریکا جی ډي پي لري، معیشت لري 21 ټریلیون ډالر، مطلب دا دی چې 21,000 ارب ډالر. دومره د امریکې معیشت دی 21 ټریلیون ډالر، خو چین ورته ورې رانږدې دی او 15.5 ټریلیون ډالر معیشت دی. اوس د امریکې اکنامک گروث ریټ د تېرو 10-15 کالو نه 3% نه اوچتېږي، ایوریج د 2-3% میاشت. نو دلته کې کوم دی د دوی چې 7% او 8% د چین او 8% میاشت. نو د دې چې کوم تیزۍ سره روان دي نو تر 2020 پورې اکنامک ایکسپرټس وایي چې چین به د امریکې نه غټ معاشي طاقت شي، غټ معیشت پکې جوړ شي. دلته کې په امریکا کې فی کس آمدني چې دا 63,000 ډالر دا سالانه فی کس آمدني چې کوم ځای ورځي دا راکاږي حسابي میاشتې نه، نو 63,000 ډالر فی کس آمدني ده. دلته کې 11,000 ډالر ده. نو اوس دې کې دا فرق چې کوم دی نه دی چې د چین آبادي ډېره زیاته ده که نه، لکه 140 کروڑ آبادي ده، د امریکې 33 کروڑ ده. د دې ډېرې آبادۍ د وجې نه خامخا چې کوم دی تر ډېره وخته پورې واده د چین فی کس آمدني د امریکې نه کم ده. ښه بلدیس نیشن د دنیا چې دی د ټولو نه زیات دولت چې دی هغه امریکې سره دی، لکه مطلب دا دی که حکومت کې او که پرایویټ کې د ټوټل چې رایځای کې د ټولو نه زیات دولت امریکې سره دی، او د دنیا دولت کې د دې 29% سره دې ریاض سره چین لا په 1 نمبر باندې دی. اوس دې ځای کې دا خبره خو دې سره ریلیټډ نه ده د چین او امریکې سره، خو لږه انټرسټینګ ده چې تاسو ته دې یاد وي چې د 22 صدۍ نه وارې تر 18 صدۍ پورې 200 کاله نه بلکې مسلسل 18 کاله هندوستان چې زموږ پاکستان، هندوستان او بنګلادیش کوم دی، نو دا هندوستان د دنیا د ټولو نه غټ معیشت او د دنیا په دولت کې د دې حصه 25% او څلورمه حصه وه، 18 کاله. بیا دلته راځو د امریکې جي ډي پي چې دا معیشت چې دی نو بای سیکټر د هغې ډیویژن داسې دی چې اګریکلچر حصه پکې صرف او صرف 1% ده، انډسټري پکې 19% ده او سروسز پکې 80% ده. نو خدمات د امریکې ډېر زیات دي، خدماتو باندې ډېر زیات پیسې ګټي. نو خدمات لکه کوم ګوګل د یوټیوب او ټویټر او فیسبوک دا هم خو خدمات دي، سروسز دي که نه. موږ دلته کې داسې موږ خو اړم یو هغې موږ خدمات راکوي، سروسز راکوي، او موږ اړم یو د هغې کم کوو، هغه ایپس یوز کوو او هغې باندې ډالر راکوي. خدمات د امریکې او د امریکې داسې غټې غټې کمپنۍ دا ټیکنالوجي کمپنۍ چې دي د مایکروسافټ پورې هغه خو موږ تاسو ټولو ته معلومې دي چې هغې کې څه کمپنۍ داسې دي چې د هغې بجټ څه د ډېرو ملکونو له بجټ نه سیوا دي. امریکا کې غربت 10% دی، خو دا 10% غربت څنګه خلک وایي چې دا دومره مالدار ملک دی غربت پکې نو غربت خو یو دا ده چې هلته شته، بلکل شته، هر ملک کې غربت وي، کار څومره مالداري، ځکه چې د ریچ او د پور په منځ کې کوم ګیپ دی د هغې د وجې نه غربت وي. بله دا خبره ده چې د دې غربت پیمانه هم چې کوم دی نه زموږ د دې اوچته ده، نو ډېرو ملکونو کې $1 ډے چې کوم دی نه هغې نه چې کم ګټي نه هغوی غربت دی. امریکا او چین کې د دې لپاره 5% او د 5% نه سیوا پیمانه یوز کېږي، $5 د $5 نه سیوا چې پیمانه یوز کېږي هغې له وجې نه دا 10% دی، په چین کې 24%. اوس دلته کې چې کوم دی دا پاتې شو چې د هغې هغه جي ډي پي بای سیکټر او د جي ډي پي بای سیکټر د چین چې کوم دی 8% اګریکلچري سره، 40% انډسټري ده او 50% سروسز ده. نو تقریبا لکه د درې واړو دا دواړه خو یو د نږدې او د 8% چې اګریکلچر ده، نو مطلب دا دی دا ښایي او دلته ډایورسفیکیشن اف اکانمي چې یو څیز باندې چې کوم دی نو ستا ډیپینډ دی، لکه د امریکې په دې ځای کې سروس باندې ډېر زیات ډیپینډ دی. نو دا په دې وجه ښه دي چې که چېرې دا یو څیز خرابېږي نو بیا ورسره بل خرابېږي. انامپلایمنټ بېروزګاري په امریکا کې 8% ده، په چین کې 4% ده. څومره غټه خبره ده چې چین 140 کروڑ آبادي لري او بیا پکې صرف 4% بېروزګاري لري. ایکسپورټس چې کوم دي برآمدات، ایکسپورټس چې ملک نه بهر ته لېږلی شي نو هغه د امریکې دي 2,540 ارب ډالر، 2,540 ارب ډالر د امریکې دي ایکسپورټس. امپورټس چې د بل ملک نه راوړي دا 3,200 ارب ډالر دي. نو د امریکې د ایکسپورټس او د امپورټس په منځ کې فرق دا تقریبا 200 ارب ډالر جوړېږي او دا 200 ارب ډالر د
هر کال امریکا په تجارت کې 200 ډالر زیان کې دا تاوان کې دا نقصان دې طرف ته د چین چې کوم نه کار نه بلکې د چین ایکسپورټس برآمدات 2600 ډالر دي او امپورټس چې بل ملک نه راوړي 2000 ډالر نو چین ته هر کال په تجارت کې 600 ډالر منافع کیږي نو د دې تجارت منافع تجارت دی نو لګي هغه خسارې تجارت او امریکا باندې بیرونی قرضه خورا بیرونی قرضه 22 ټریلیون ډالر ده 22 ټریلیون ډالر او دلته کې د جی ډي پی 21 ټریلیون ډالر ده د امریکای قرضه د امریکای د معیشت نه سیوا شوې ده د 100% سیوا د امریکای اورال ټوټل چې راځي کې انکم روینه په مکان چې دی هغه 3400 ارب ډالر او خرچه یې نه 6550 ارب ډالر ده 3400 او 6550 ډیر زیات د امریکا 3000 ارب ډالر هر کال چې دی خساره کې دا آمدنه کم دی اخراجات او خرچ سیوا نو د دې وجه نه امریکا باندې قرضې سیوا کیږي امریکای معیشت چې کوم نه کم رفتار سره کېږي او چین بل طرف ته بل شانال اوس د چین اورال چین باندې چې کومه قرضه ده 1.4 ټریلیون ډالر ده د 1.4 ټریلیون ډالر د دې په 15.5 ټریلیون ډالر اکانومي کې ډېره زیاته کمه ده چین دې ډېره غټه فائدہ کوي چین دې ځای فائدہ کوي چې د دې آمدن چې دی انکم چې دی هغه 2600 ارب ډالر دی هغه 2600 ارب ډالر او د دې اخراجات 3000 ارب ډالر دي اگر چې اخراجات په سیوا دي کم فرق کوي بل دا چې چین سره فارن ایکسچینج ریزرவ்ز ورته وایي سره مبادله ذخایر چې بینک سره راځي هغه 3000 ارب ډالر نه پاس دي سره په دغه سیوي پیسې پرې دي چې د باندې باندې تر ډیرو زیات ورکو پورې نه خلایي د خرچې سیوا خدای چې دا خو نور داسې یو څو خبرې دي چې لکه د دنیا ټاپ 2 سټاک ایکسچینج امریکای دي ایک او دوه دواړه امریکای دي خو پر ورکو لاس په درې یو د چین دي امریکا دې ځای کې ډېر زیاته ګټه کې دا چې امریکا اوس د دنیا د ټولو نه نمبر 1 آیل او ګیس پروډکټ نیشن دی او دا د دې لپاره ډېره ښه خبره ده د دنیا په انډستریال آوټپوټ کې د امریکای څخه 20% د دنیا کې چې انډستری سره پیداوار دی 20% په امریکای دی بل طرفه چین چې د نړۍ 1 نمبر دی او لارجست مینوفیکچرر دی د دنیا د ټولې دنیا د ټولو نه سیوالي انډستری پیداوار په چاینا د دنیا 1500 غټه کمپنۍ چې دي هغې د افیسې هیډکوارټر په امریکا کې دي 121 چې دي نه په امریکا کې دي 200 کې 121 بل طرفه چین کې 129 کمپنۍ هیډکوارټر دا چې ننداره سیوا کېږي په چین کې سیوا کېږي مطلب دا شفټینګ چاینا دی نه بل ورسره چې کوم دی د امریکای په ټوټل بینک ډیپوزټس بالکل سره چې څومره پیسه ده د سرکاري دی او پرایویټ 20 ټریلیون ډالر ده او بل طرف ته د چین چې کوم دی 45 ټریلیون ډالر ده نو د چاینا په بینک کې د امریکای بینک کې پرتی پیسې چې دي هغې په ډبل نوم سیوا دي ورسره چې کوم دی د چاینا لارجست کنزیومر مارکیټ هم دی او چې لارجست کنزیومر مارکیټ دی کوم ځای کې ډېرې زیاتې پیسې ګټي ډېر زیات ګټي ډېر زیات خریداري د هغه په جوړېدنه د بار نه سرمایه کار خامخا راځي سرمایه کاري به کوي په دې وجه دا چین به نور هم زیاته ترقي کوي هغې د دنیا د ټولو نه زیات بیلیونیر په چاینا کې امریکا کې نه او چین د امریکې نه په دې کې لاره اخیستې ده خو بل ورسره چې کوم دی د امریکې دا طاقت دی چې بیلیونیرز به اگر چې چین کې ډېر خو د بیلیونیرز دولت چې راجمع کړي نه د امریکې اوس هم د چین نه ډېر زیات سیوا دی د امریکا په مخ کې دا سوسیالېزم کې چین مخ کې دی او اخره کې خلاصه دا ده چې چین چې څه کې روسو دی د باقي ځای سره لاره وستون کې او د دې وجه نه معاشي پوهان چې کوم نه غوښتي وایي چې 2030 پورې به چین چې کوم دی نو ډېر زیات سوسیالېزم کې د امریکا د لاس لار واخلي او په دغه لاره باندې په دغه شان باندې چې کوم دی نو د دنیا تاریخ کې چې یو نړیوال طاقت سوپر پاور د بل سوپر پاور د لارې داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ چې په اسانه پښتو کې په سیاست او معیشت او روانو چارو باندې بحث کوونکي نو دغه لپاره زموږ چینل ګورئ ډېر